د خوښۍ خبر طالبان وایي لتوانیا کې 3 میلیونه جلد پاسپورټونه چاپ شوي او ژر به افغانستان ته راشي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورټ عمومي ریاست وایي د پاسپورټ د کمبود ستونزې د هواري په هدف هڅې روانې دي او ټاکل شوي په نږدې ورځو کې لسګونه زره جلده پاسپورټونه کابل ته ورسیږي. دغه ریاست د چهارشنبې په ورځ د مۍ په 15 چې د غبرګولي له 4 نیټې سره برابره ده ویلي چې اوسمهال د پاسپورټ 3 میلیون جلد په لتوانیا کې چاپ شوي او تر 2 اونیو بعد د ملګرو ملتونو په همکارۍ کابل ته انتقال شي. د پاسپورټ ریاست د مطبوعاتو امیر شفیع الله تسال امریکا غږ ته ویل چې دغه شمیر پاسپورټونه په لتوانیا کې د یو خصوصي شرکت لخوا چاپ شوي او په خبره یې د طالبانو حکومت یې د چاپ پیسې هم ورکړي دي. ښاغلي تسل زیاته کړه اوس مهال دغه پاسپورټونو د انتقال په اړه خبرې روانې دي او ان شاء الله په ډیره کمه موده کې به دغه پاسپورټونه کابل ته انتقال شي. په دې اړه له یونما سره خبرې شوې دي. د پاسپورټ ریاست د مطبوعاتو امیر زیاته کړه چې دغه تازه چاپ شوو پاسپورټونو له انتقال سره باید سیاسي چلند ونه شي او ملګري ملتونه په دې برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکړي. طالبان د تېرې یوې میاشتې را په دې خوا د پاسپورټ کتابچو د کموالي له امله تر 15 کلنۍ پورته کسانو ته 10 کلن پاسپورټونه ورکوي. دغه ریاست د مارچ په 18مه د وري په 9 وویل هغه کسان چې عمرونه یې تر 15 کلنۍ ښکته وي کولی شي 15 کلن پاسپورټونه ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د څو اونیو را په دې خوا د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د پاسپورټونو توزیع بنده شوې ده او طالبانو یوازې په کابل کې د پاسپورټونو ویش پیل کړی دی. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورټ عمومي ریاست وایي چې کابل ته د پاسپورټ د نوو چاپ شوو کتابچو په رسېدو سره به په ټولو ولایتونو کې د پاسپورټونو ویشلو لړۍ بیرته پیل شي. 2 ورځې مخکې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورټ عمومي ریاست ویل چې په دې وروستیو کې یو شمېر کسانو په ګاونډیو هیوادونو کې د پاسپورټونو جعلي کتابچې چاپ کړي او د پیسو په بدل کې پر خلکو ویشي. قدرمنو لیدونکو تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.